او دا یو بل ورو سوال کړی دی چې که څوک په روژه کې وینه وباسي یا لږ وینه د ټیسټ لپاره او یا ډېره وینه چې بل چاته ورلګوي نو دا روژې ته نقصان رسوي او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه داسې لږ وینه ایستل د ټیسټ لپاره دې باندې روژې ته هیڅ نقصان هم نه رسیږي او دومره زیاته وینه ایستل چې بل چاته ور ولګوي که چیرې دې ته ضرورت وي نو بیا خو پروا نه لري او که ډېر ضرورت هم نه یې ورته بیا هم دی دا وینه وباسي خو دی په قوت کې وي بیا هم هیڅ نقصان نه لري او که ضرورت هم ورته نه وینه هم وباسي او په دې وینه ایستلو باندې دته کمزورتیا پیدا سي دغسې عمل بیا په روژه کې مکروه دی. البته که د ضرورت لپاره وباسي وینه د بل چا ورته ډېره اړتیا وي نو بیا هغه نقصان نه راځي کراهیت نه راځي. نبی صلی الله علیه وسلم خپله په روژه مبارکه کې حجامه کړې وه خپله وینه ایستلې وه. صحیح البخاري کې دا روایت راځي. همداشان فقهاو لیکلې ده حاشیة التحتاوي کې راځي په 2 جلد.